السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ز تاسو ته په نوې ویډیو سره حاضر یم. الله دې د حاضرې زمونږ او تاسو د خیر سبب وګرځي. الله دې د پریشانونو د امن ذریعہ وګرځي. ورونو کله نه کله نوجوانان طبقه داسې هغه نوجوانان جنکۍ او که هلکانې هغوی د خپلې خوښې رشته طلب کوي، خو لیکن د خوښې رشته هغوی ته نه میلاویږي. نو کله چې هم د خوښې رشته میلاو نشي نو بیا هغوی مشکلات او مصایبو کې مبتلا کیږي. او کله نا کله داسې چې هغوی مور او پلار په هغوی باندې ناجایز ظلم کوي، هغوی د خوښې رشته غواړي او هغوی ورته نه پرېږدي. نو د دې دپاره دغه نوجوانانو هلکانو ته یا نوجوانانو جنکو ته هغوی ته دا خصوصي وظیفه ښیمه چې کله هم تاسو دا وظیفه په اهتمام سره وکئ نو یقین په الله باندې چې الله پاک به تاسو ته د خپلې خوښې رشته الله به در نصیب کړي او در به کړي. څوک چې هم غواړي چې داسې رشته ماته میلاو شوې نو د ماسخوتن د مانځه نه وروستو د تهجدو په وخت کې یعنې د نیمې حصې د شپې نه وروستو د 1 بجې د ټیم نه وروستو د شپې 314 ځله به دا درود شریف ووایي: الحمدلله ذی العزة والکبریاء وصلی الله علی محمد خاتم الانبیاء. الحمدلله الذی عزة والکبریاء وصلی الله علی محمد خاتم الانبیاء. دا درود شریف به ووایي او بیا به دعا وغواړي. نو چې کوم الفت والا کوم محبت والا رشته دی غواړي انشاء الله العزیز الله پاک به ورته دا رشته میلو کې د خپلې خوښې د چا چې هم رشتې نه وي الله دې د خپلې خوښې رشتې الله دې ټولو ته ور نصیب کړي.